غزل مطلب دی زمان د خپو نه بخولې په دغه لاره وځي خو زه پرې ستا کلي ته ځمه ستا دپاره وځي زما د خپو نه بخولې په دغه لاره وځي خو زه پرې ستا کلي ته ځمه ستا دپاره وځي او که افلاطون هم د شعور نه چرته نه یریدی که افلاطون هم د شعور نه چرته نه یریدی نه به یې وي دا چې به شاعر زما د ښاره وځي که افلاطون هم د شعور نه چرته نه یریدی نه به یې وي دا چې به شاعر زما د ښاره وځي او طاهر صاحب شعر دی چې د دې مزدور په خامخا د دې مزدور په خامخا شونډې سپرې نیسي د دې مزدور په خامخا شونډې سپرې نیسي په مازدیګر چې خالي لاس دی له بازاره وځي او هغه د وخت په هر یو نبض باندې ښه پوهه و هغه د وخت په هر یو نبض باندې ښه پوهه و ځکه حاکم وي دا سړی دی له درباره وځي ځکه حاکم وي دا سړی دی له درباره وځي او زه پرې خفه نه یم ښه شوه چې صفا دې ووي زه پرې خفه نه یم ښه شوه چې صفا دې ووي لا ډېرې لارې دي اشنا د دې انکاره وځي زه پرې خفه نه یم ښه شوه چې صفا دې ووي لا ډېرې لارې دي اشنا د دې انکاره وځي او بیا به کتاب سره یاري هر یو زلمی جوړوي اختریات بیا به کتاب سره یاري هر یو زلمی جوړوي که مې د دې وطن نه دا توره خونکاره وځي بیا به کتاب سره یاري هر یو زلمی جوړوي که مې د دې وطن نه دا توره خونکاره وځي او ذهني شعور ورته بس ذهني شعور ورته هیڅ ور نه کړلو بده وشوه نواز صاحب ذهني شعور ورته هیڅ ور نه کړلو بده وشوه د پوهنتون نه زما هر زلمی بېکاره وځي ذهني شعور ورته هیڅ ور نه کړلو بده وشوه او د پوهنتون نه زما هر زلمی بېکاره وځي او ښه شوه چې وخت ورته اوس تریو تندی په لار ودرېده همایون خان ښه شوه چې وخت ورته اوس تریو تندی په لار ودرېده نشه یې کوزه شوه خلیل به د خماره وځي او ښه شوه چې وخت ورته اوس تریو تندی په لار ودرېده نشه به یې کوزه شي خلیل به د خماره وځي